د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په تېره اونۍ کې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند د روان لمریز کال د غبرګولي میاشتې په 14مه نېټه په خپل کاري دفتر کې د اندونیزیا جمهوریت د هلال احمر او د جوماتونو شورا رئیس او د اندونیزیا د پخواني ولسمشر مرستیال محترم محمد یوسف کالا او پلاوي سره وکتل. د دغه لیدنې پر مهال د دواړو لورو ترمنځ پر سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او د دواړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وشوې. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډې ته چې د روان لمریز کال د غبرګولي میاشتې په 14مه نېټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه، له اجنډا سره سم 24 پروژې د منظورۍ لپاره وړاندې شوې چې له جملې د 14 پروژو قراردادونه منظور، د شپږو تعدیله د یوې پروژې قرارداد لغوه شو. همداراز ملي تدارکاتو ریاست ته دنده وسپارل شوه څو د یوې پروژې قرارداد بیا ځلې ازادې داوطلبۍ ته وړاندې کړي او د دوو پروژو قراردادونه بیا په هر اړخیز ډول وارزوي او خپل راپور د ملي تدارکاتو کمیسیون له مشرتابه سره شریک کړي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند له لوري د روان لمریز کال د غبرګولي میاشتې په 18مه نېټه له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ په موخه جوړ شوی صندوق پرانیستل شو. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ او هغو ته د لازمو اسانتیاو برابرولو په برخه کې د دغه صندوق رامنځته کول مهم وبلل او ویل چې په دې سره به د خصوصي سکتور د ملاتړ ترڅنګ د سوداګرۍ، ترانزیت، صنعت او کورنیو تولیداتو د ودې او پرمختګ بهیر ګړندی او دغه راز په هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر شي.